طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. درنو اوریدونکو زمون د دکان پتا یاد ساتي پشاور شهر کې صفانه ناشاتا کباړي بازار د فیض الله او اسد الله د کیسټ کولې دکان. احترامات صدر محفل هذا جناب حضرت العلامہ مولانا محمد اسلام سے زماڈیر محترم قابل صد احترام مہمان گرامی مداح مصطفیٰ حضرت العلامہ مولانا ظہور احمد سے و دیگر علماء کرام مہمانان گرامی بالخصوص ناظم محفل هذا پا اجازت زما معزز و محترم و سامین و حضرات رنو دا آقای نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان و محبین و امتیانو رب ذوالجلال مدا دمین محبت اخلاص و خلوص نڈک جمواری الہ دے پخپل درگاہ عالیہ کی قبول و منظور کی امین ہو. دہا غزات پیادگرن نن را جمع شویو کم ذات چے دی دنیا تا دا ظہور نباد صدا پاسد سورلس وکال شوی دی دا ہر دور علماء پا بیانون استڑی شو مصنفین دا مدح پا صفات لکل استڑی شو شاعران پا شعر کے پستائل استڑی شو مداحین پا اشعارو کے پویل استڑی شو مورخین پا تاریخون استڑی شو لیکن چا دا پاک ذات صفات تمام تون رسول مدا فقیر و حقیر سر تا پا تقصیر با دا پاک ذات پشان کے سو آئی ہزار بارہ بشویم دہم بمشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بی ادبیس ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اغسمر قصیدے او اشعار دا دے پاک ذات پیاد کی جوڑ اکڑی خو بیا ہم وائی چے پدے دمر مقالو او اشعار لکلو کے زما زبان دا دے قادر نہ دے چے دا پاک ذات صفتو کی لیکن دا امام الانبیاء علیہ السلام پا یادونا وائی ما خپل شعرون خیستا کری دی اغا کلام اغا شعر اغا رباعی اغا نعت اغا غزل اغا کتاب اغا بیان اغا منبر چه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادگرن پکی نوی پاگی کے خیر و برکت نوی. معززو اغا پاک ذات دے محفل تا ضرورت نلری اغا زمونگ صدقاتو تا ضرورت نلری اغا زمونگ درود ویلو تا سا احتیاج من ندے خو کسوک محافل جوڑائی کدا آغا پنوم و ارواح پسے ایسال ثواب کے صدقات کوي کئی علماء مناقب و صفات بیانائی دا دی پا خاطر چه رب کریم دا دے محفل پا برکت دا حق پاک ذات شفاعت دے الہ دا طول نصیبو گردے آمین. معزز دا حق ذات پیاد نن را جمعیو کم ذات چه پا انسانیت کے دا تمام و صفات و کمالیہ و جامعہ دی
د مخلوق سره چې څومره صفات خایيږي او لایق دی الہ العالمین هغه ټول پټوله صفات محمد عربی علیہ السلام ته ورکړیو او د هغه صفت انتهای ورکړیو دغه یو شک کا علم یو لوی صفت دی خو امام الانبیاء علیہ السلام د علماء استاد او معلم دی سیرت حلبیہ کی روایت راځي محبوب وای ما رب ذوالجلال درې قسم علوم را کړل یو قسم علومو کې ما ته امر وکړه چې دې باندې مختص ذات ستاره داستانه سیوا بل څوک د دې حامل جوړېدی نشي یوازې او یوازې تا سره به وي دویم قسم علوم محبوب وای ما ته اختیار راکا بعض خلکو ته یې ورکه او د بعضو نه یې مخفي وساته دریم قسم علوم هغه علم د ظاهرو چې وایي زه مامور شم په تبلیغ د هغې باندې نو که تاسې د دنیا په سطح مولیان ګورئ او علما ګورئ دا ټول په ټوله د امت علم چې راغونډ کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د درې میسې په ذراتو ذراتو کې لګیا دي او مبارک دومره ذهین انسانو که یو چا په هر زبان کې او یو عمیق سوال کړی دی خو د محبوب د ذهن داسې کمالو چې زر تر زر به د هغې انتها او حقیقت ته رسېده یو چا ته یو ورځ پوښتنه وکړه محبوب ته وایي دا راته ووایه چې کم من کم فی کم علی کم څه شی دی کم من کم فی کم علی کم څه شی دی محبوب ورته وایي اثنان من اثنین فی اثنین علی اثنین ګوره که تا نه څوک پوښتنه وکړي څو دي د څو د اړخه دي په څو کې دي په څو باندې دي دا څه شی دی محبوب جواب ورکوي اثنان من اثنین فی اثنین علی اثنین اے سائل ستا د خبرې مقصد دا دی دوه څیزونه دي فرض او واجب ورته وایي من اثنین د دوه ذواتو د اړخ نه دي چې رب ذوالجلال دی او محبوب وایي چې زه یم زما د اړخ نه دي علی اثنین په دوه جماعتونه دي چې انسانان او پیریان دي فی اثنین په دوه ټیمونه دي چې ورځ او شپه ده دا د عقلو او د علم کمالو یو بلې قبیلې والا ورته راغی هغې به په خپل زبان کې الف لام نه استعمالو د هغې په ځای به یې میم ادا کو نو په خپل زبان کې ورته وایي امنم برم سیامم فم سفر ګوره د عربي زبان نه ښکاري سړی وي دا به انګلیش امنم برم سیامم فم سفر محبوب متصل ورته وایي لیس منم برم سیامم فم سفر د هغه په زبان جواب ورکه او د الف لام په ځای ورته میم ادا که هغه وایي امن البر الصیام فی السفر محبوب وایي لیس من البر الصیام فی السفر دا یو تفصیلي جزیه ده ځان ته چې سفر کې روژه نیول بهتر دي که خوړل بهتر دی د محبوب مقصد دا او هغه سفر چې د جهاد سفر وي او د روژې د وجې نه مجاهده کې کمزوري راځي دغه روژه بیا ثواب نه لري نو جهاد کې خوړل بهتر دی عرض می دا کو که علم یو صفت دی خو محبوب په دې صفت کې انتها او کمال لري دا سخا یو ښکلی صفت دی تمام عبادو تربی کریم دا انفقو 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 اوامر را لیگی اے مومن سخا کوا نفقا خرچه کوا خرچه کوا ذکا موتا احضرت الانفس الشح نفوس ټول بخلو تا حاضری کړی دا دا هر چا په نفس کې بخل وي یعنی تاسو هر یو چې کله خیرات کوئ دی جب ته لاس وړئ نو دې زړه ته یو شیطاني القا کېږي مړه پرېږده داسې راځي زړه ته که نه احضرت الانفس الشح نو هر انسان ته ربی کریم وی انفقو 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 خیرات کوا 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 لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې ربی کریم هغه ته د انفقو په ځای باندې وایي لا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا اے محبوب لاس دې تړلې مساته نو بخل مکوا خو لا تبسطها كل البسط دا لاس دومره کلاوم مساته دا څومره چې سخا کې دومره سخا مکوا موتا کې بخل دی ربی کریم وی سخا کوا لیکن محبوب کې دومره سخا ده چې د سخا نه یې لږ کنټرولوي
سخا کوه خو دومره نه. وجه دا وه چې یو ځل د مازدیګر د مانځه ټیم دی او دننه کور کې د محبوب عربي علیه السلام سره یو صادر دی، یو لنګ دی، یو قمیص دی، نور څه نه لري. یو بیبي راځي ورته وایي ما ته دا قمیص راکئ. د محبوب د اخلاقو نه قربان چاته خو یې نه دي ویلي ما قاله لا قط الا فی تشهده ولولا التشهد لکان لاؤه نعمی. علامه بوصیري وایي محبوب په زندګۍ کې هم چاته نه دي ویلي چې نه در کوم. یو ځل تشهد کې لا اله الا الله ویلی دی. کدا تشهد نه وی نو د محبوب لا لا بټول نعم نعم وی او به وی. بیبي ته قمیص ورکا، قمیص نشته دی چې اوس بهر ته مانځه ته لاړ شي. په دې امید ناست دی کاش یو سړی راشي ماته یو قمیص راوړي چې قمیص واچوم لاړ شم مانځه ته وځما. قمیص رانغی جبریل علیه السلام راورسید. آیت نازل شاه لا تبسطها کل البسط. محبوب بخل خکار نه دی، بخل مکوا خو دومره سخام مکوا. دا لاس ټول پټوله داسې مساته چې دا خپل قمیص دم خلکو ته ورکه فتقعد ملوما محصورا. بیا ځان ته ناست په ځان ملامتۍ وایي چې کاش دا خو مې نه ورکړی. عرض مې دا کو که سخا یو صفت دی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخا کې داسې کمال لري چې ما تا ته امر د سخا کېږي خو محبوب ته امر د کنټرول کېږي. لږ ګزاره کوه. دا د ډېرې سخا د وجې. عرض میں دا کو د ټولو صفاتو کمالیه او جامع د تمام علماء او سردار د خپل دور د پیرانو لوی مرشد او پیر. لیکن د ټولو صفاتو کمالیه او سره سره امام الانبیاء علیہ السلام بیا یوازې خانقاه او جماعت پورې تړلې وخت نه تیر کړي بلکې مبارک د جنگ په میدان کې په اول صف کې جنگیدونکي مرد میدان مجاهد هم پاتې شوی دی. او مدنی زندگی کی 10 کاله تیر شوی دی. په 10 کلونو کې 19 میدان جنگ کی پخپل حاضری کړی دا او پخپل زندگی حیات کی 52 سریه او ټولګي د جهاد غزا ته لېږلي دي. نه 5219 جمع کوي سوتی جوړیږي او بیا 10 کالو کې دومره غزوات او دومره سریې تللی دي. تاسو دا بیا په میاشتو تقسیم کوئ نو غالبا دویمه میاشت د غزا یا د سریې نه خالی شوې نه ده. یا هره میاشت کې غزا شوې او یا د غزا په ځای باندې سریه هغه د جهاد ټولګي ته وایي چې محبوب په زندګۍ کې شوي دور کې شرکت نه کړی او غزوه هغه ده چې امام الانبیاء علیه السلام په خپله ورکې حاضري کړې ده. نو مبارک د ټولو صفاتو سره سره یو ډېر زړور انسان او په جنگ او د جهاد په میدان کې د ټولو نه مخکې تلونکی انسان او په هر ډګر او میدان کې چې شکست ګډ شوی دی یوازې او یوازې هغه چې په اول خط کې پاتې شوی دی او خلکو شکست خوړلی او امام الانبیاء علیه السلام بیا هم په اس باندې سور دی آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله. ای د خدای بندگانو کم خوا لاړئ ما طرف ته راشئ. دا د شجاعت انداز. یو واقعه د شجاعت عرض کوم بیا تاسو سوچ وکئ چې محبوب کې څومره ایمانداری ده، څومره جهادي جذبه ده او څومره زړور انسان دی. مکه معظمه چې فتح شوه 10,000 صحابه کرامو شرکت کړیو. 2000 کسان مؤلفة القلوب تازه دم ایمان راوړونکي کسانو. 19 ورځې مکه معظمه کې پاتې شو یا 19 او محبوب بیا د هغې نه بعد د حنین په غزا روان شو. 12,000 لښکر تیار شو. دا د جهاد دسته ډېره مزه او خوند لري. جهاد هغه سلا اچولي او دا دسته چې روانې ډېر خوند کوي او د مجاهدینو په دې زړه کې د تعرض په ټایم باندې داسې یوه هوا راځي، یو ډېر خوند نه یو ناشنا مظلم کوي او ناشنا په خوند روان وي. نو د بعضو کسانو په زړونو کې دا رالل چې نن د 12,000 لښکر مقابله څوک کولی شي. نو رب کریم پاکان خلکو د دوی دا خبره خوښه نه کړه چې تاسو سره ټیم په ټیم امداد ما کړی دی، داسې حالاتو کې مې امداد در سره کړی دی چې تاسو ډېر کمزوري وئ دنیایي اسبابو سره. نن چې تاسو 12,000 لښکر تیار شوئ نو په کثرت فخر ولې کوئ؟ الہ دا وغوښتل چې 12,000 لښکر ته شکست ورکوي.
سو بیا د پاره د دې په زړونو کې په کثرت اعتماد را نشي. الہ فرمای وضاقت علیہم الارض بما رحبت، دا ما مصدریه دی، جمله تعویل د مصدر تاوړي علما پی پویږي او با په معنا د مع سره ده. ای وضاقت علیہم الارض مع رحبها، ای مع وسعتها، دا پراخ زمین پہ الہ العالمین راتنگ. وجہ داوا دا حنین خلق دا بنو سعد قبیله وا، او دا آغا قبیله دا کما قبیله کې چې محبوب علیہ السلام رضاعی موده کې د حلیمه سعدی رضی الله عنها تیرو دلیو. دا غی په غزا باندې محبوب روان دی. د دې د قبیله یو مشر دی عبد علی نامه دا، او دا ډیر خيار انسانو. دا هغه انسان دی چې کله د محبوب بعثت وشو، شیطانان د اسمان د تلو نه بند کړی شو، ابلیس لعین دا ټول شیاطین خواره کړل، عرب عجم شرق و غرب تلاړ شي، نوې حادثه راغلې ده. څه مسله ده؟ 9 پیریان رالل، محبوب علیہ السلام د بطن نخل په غاړه د سبعی منځ ادا کو، او په دې ځای کې قرآن کریم اورېده. هغوی ایمانونه راوړل او خپل قوم ته دعوت یې وړه، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. او د پیریانو دا دعوت د الہ العالمین خوښ شه، قرآن کریم کې موږ او تاسو ته په هغې صورت نازل کړ. نو چې کله دا ستوري دا لمبې شروع شوي، نو دی عبد علیل ته خلک ورلل. دی دومره سپینګیری شوی و چې د ده دا باڼه دا په دې سترګو پراته وو. جرګې په ټیم به خلکو په زانګو کې راوړه، او بیا به یې ورته سترګه اوچته کړه، خو چې ده به فیصله وکړه د کاڼي کرښه به وه. ډېر هوښیار انسان. نو عبد علیل ته خلک رالل، وایي ستا خو نظر کمزوری دی، د شپې دا ستوري منډې وایي، داسې ګزار وشي، لمبه لاړه شي، دا څه شی دي؟ نو دومره هوښیار دی. هغه ورته وایي دا مریخ، دا مشتري، دا غټ دا 5 یا 7 سیارات چې دي، دا وګورئ دا لمبه دی نه ځي که د وړو ستورو نه ځي. که د غټو ستورو نه لمبه ځي خو خطرناکه مسله ده، که د وړو ستورو نه ځي بیا مه یېرېږئ، دومره غټه خبره نه ده. نو نه د دین نه خبر دی، نه عالم دی، نه شریعت نه خبر، لیکن د عقل په بنا دومره هوښیاره مشوره ورکوي. هغې ورته وي چې د غټو ستورو نه خو لمبې نه ځي، وی بیا یېرېږئ مه، څه خاص حادثه نشته. عبد علیل ته خلک ورلل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر سره را روان دی، مقابله کو، چل را وښایه. هغه ورته وایي چل دا دی چې د حنین په تنګي کې 200 غشویشتونکي په دې اړخ کېنوئ، او 200 کسان په دې اړخ کېنوئ، او هلته ونې دي په دې ونو کې پټ کېنئ. او چې کله دا لښکر دی تنګي منځ ته راشي، نو یو ناڅاپه 200 غشي ګزار کوي، نو دوی کې به زخمیان وشي، په خپلو زخمیانو به شي او په شهیدان، دی دې طرف ته راتلی نه شي. دویم دا دی شاته لوی میدان دی، زنانه او ماشومان او خوان او ګډان ټول بوځئ. اول صف کې نارینه ودرېږئ، بیا ماشومان ودروئ، بیا زنانه ودروئ، بیا د اوښانو قطار جوړ کئ، بیا د ګډانو قطار جوړ کئ. اول خو به د دې تنګي د غره نه دوی راتېر نه شي. که دا مسلمانان راواوښتل لندې چې وکتل دا لښکرې ولاړې دي، نو د لرې نه څه پته لګي چې دا اوښ دی که سړی دی. هغې به وایي دا خو د سړو قطارونه دي، دا څومره لښکر تیار شوی دی. نو واپس به شکست وخوري، لاړ به شي. الہ العالمین چې کله د یو قوم شکست غواړي او یو قوم ماتول غواړي، هیا اسبابه، اسباب ورته جوړ کړي. الہ دا غوښتل چې یو طرف ته صحابو ته شکست ورکړي، بیا د پاره دی په کثرت فخر ونه کړي. بل طرف ته دا غوښتل چې د دې قبیلې والا یو ګډ هم په کور کې پاتې نه شي او ټول په ټوله د مسلمانانو قبضه کې راشي. هغې تیار میدان تار سره کوز کړي دي، او چې محبوب سره د لښکره دی منځ ته ورغی. مکې معظمې یو شخص دی، شیبه نومیږي. دا هغه شیبه نه دی کوم چې د عتبه ورور دی، هغه بدر کې مردار شوی دی. د دې شیبه د تره زوی حضرت علی کرم الله وجهه د بدر میدان کې مردار کړی و، او شیبه هغه خبره په زړه کې اچولې وه، او ویلې که موقع په لاس راشي نو زه به امام الانبیا باندې ګزار کوم او د خپل تره زوی بدل به ورنه اخلم. نو هغه شیبه وایي په دې غزا د حنین کې زه هم د نبی علیہ السلام په لښکر کې روان شوم. وایي ما ایمان نه وروړی، زما مقصد صرف دا و چې یو موقع پیدا شي چې محبوب په دې غزا کې ځان ته شي او زه پې ګزار وکړم او د خپل تره زوی بدل ورنه واخلم.
په دې نیت روان شوي دي. او دویمه وجه زما د تلو دا وه چې نبی علیہ السلام که هر څنګه وځئ په دین نوم، خو زما د قوم سړی و او د بنو سعد مقابله کې ما دې ځان ته نه پرېښودو، دې تربورولۍ کې روان شوی وم. دی هم روان دی. کله چې دې تنګي باندې صحابه کرام وردن نه شو، 400 غشي رالل، 14 صحابه کرام زخمیان شو او داسې شکست ګډ شو چې 12,000 لښکر کې بیا شاته چا نه کتل. څوک پاتې شوي وو په دې وخت کې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آس باندې سور و. د غشي ګزار د هغه وخت سره لکه نن چې مشینه وي، راکټ وي، پیکا وي، ته یو سړی په آس باندې سوري او تا ته 400 مشینې څوک ونیسي، نو چې ډېر هم زړور وي نو د آس نه خو به پولي ته ټوپ کوې که نه به کوې. خو محمد رسول الله علیه السلام د آس نه کوزېږي نه، هغه په آس باندې ناست دی او یو آواز کوي الی عباد الله، الی عباد الله، ای د خدای بندگانو کم خوا لاړئ، ما ته راشئ، ما ته راشئ. دا آواز ښی اړخ کې صدیق اکبر رضی الله عنه واګې نیولي ولاړ دی، چپ اړخ کې ابو سفیان 19 ورځې مخکې ایمان راوړی هغه ولاړ دی، حضرت علی رضی الله عنه لږ مخکې ولاړ دی، نور شکست ګډ شي یو خوا بل خوا خلک لاړل. هغه شیبه وایي ما چې وکتل چې محبوب یوازې دی، ما وی اوس موقع د راځه ګزار وکړه. وی د شاه د اړخ رالم، البدایه والنهایه کې ابن کثیر دا روایت ذکر کوي، وی چې خلا نږدې شوم اوس د ګزار اراده ده او چې څنګه مې ګزار کو اذا برق برقه شدیده، یو سخته برېښنا راله او د دې پړق سره وایي زما د سترګو نظر لاړو په ځمکه کېناسته، محبوب زما د نظر نه غایب شو. حیران یم دا څه چلو شو. لږ وروسته ګورم نظر مې کار وکړه، بیا را پاڅېدم او چې په دویم ځل په محبوب ګزار کوم بیا برېښنا راله، یو بړق شه زما د سترګو نظر لاړه، بیا کېناستم. وی په دریم ځل را پاڅېدم او چې دریم ځل مې څنګه ګزار کو، د محبوب ناشنا د کشف رادارو هغه د کفارو په اړخ باندې مخ وی داسې مخ راته وکړه. ما ته یې وی شیبه د جنگ په میدان کې خلک کفار وژني، ته د اله العالمین په پیغمبر د ګزار ارادې کې دا څه کې؟ وی دې خبرې سره زما په دې زړه کې یو تحول راغی، راوړاندې شم او په دې زین د اس په دې زین مې لاسونه کېښودل او مې ویل مد الی یدک وبایعک یا رسول الله، لاسونه دې راوږده که بیعت در سره کوم، ایمان راوړم. د محبوب شجاعت اوس پته لګېږي، 400 غشي ورېږي او په دې ټیم کې نبی علیہ السلام هغه نه لاسونه ونیول، کلمه ورته لولي، بیعت ورکوي. سوچ کوه یو پیر صاحب مرید ته بیعت ورکوي او 400 مشینې ورته بندې دي، په دې ټیم به بیعت ورکړي څوک؟ ټیم به ورکوي که نه، بیا فلاني ټیم ته راشي. د محمد رسول الله علیه السلام د شجاعت انداز دی، هغه په دې صحنه کې په اس باندې سور دی او شیبه ته لاس ورکوي، ورته وایي قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې څنګه کلمه ولستا، محبوب چې نظر واچو زړه کې کلمه نه وه، په خوله یې ویلې وه. دا لاس یې جمع کړ او شیبه وایي زه یې د سینې په دې منځ کې داسې ووهلم. بعضې مشایخ توجه کوي، دا د محبوب توجه وه، نظر یې ډېر تیز و، چاته به یې چې یو نظر وکړه تحول به راغلی و، خو چې څوک به په کفر ډېر سخت و نو هغې بیا په سینه کې به په سوک وهل. 11 احادیثو کې محبوب بعضې کسانو ته د تلقین په ټیم په سینه کې ګزار ورکړی. وی چې دا ګزار یې راته راکړه، ما ته وایي بیا کلمه ووایه. وی چې بیا مې ویله، وی بیا یې چې راته وکتل څوک یې جمع کړه، بیا یې په سینه ووهم. وی چې په دریم ځل محبوب زما په سینه لاس ایښی نه و، په تمام روی زمین کې د محبوب نه مبغوضتر انسان ما ته بل نه ښکارېده. وایي چې دا دریم کرت محبوب دا لاس زما په سینه کېښوده، وی تمام روی زمین کې د ده نه محبوب تر انسان ما ته بیا بل نه ښکارېده. ایمان یې راوړه. خو چې کله صحابه کرام راغونډ شول، بیا حمله شروع شوه، کفارو شکست وخوړ او چې څومره دې میدان ته حاضر شوي وه نو په هغې کې ډېر کم تعداد خلک وتښتېدل او محبوب اعلان وکړه چې ټول په ټوله وتړئ، بندیانې کوي، نوجوانان غلامان کوي، ښځې وینځې کوي، دی مقابلې ته راوتلي دي. صحابه کرام شروع شول، چا یو غلام نیولی، چا 10 غلامان نیولی دي، لګیا د گرفتاری شروع ده. په دې کې یو صحابي مبارک یو زنانه ته نږدې کېږي، وایي راځه دې تجیر خیمې ته دننه شه ته وینځئ. هغې ورته مخ راتاو که خاموش کښېنه. هغه څوک
د چا سره چې تابعات کړي د چا په قومنده کې چې تنن جنگ ته راغلی هغه زما بچی دی ما هغه ته سینه ورکړې ده. صحابي حیران شو په منډه راغی محبوب ته وایي دلته یو زنانه ده عجیبه خبره کوي. وی څه وایي؟ وی وایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سینه ورکړې. محبوب وخندل ویل دا د بنو سعد قبیله ده دا ما ته بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها ښکارېږي ډېر په عزت او احترام دعوت ورکوي رایې ولې دا زما مور بیبي ده. محبوب فاطمې بیبي ته هم قیام کړی دی او خپلې مور بیبي ته هم قیام کړی دی. پاڅېده او دا خپل څادر یې ورته خور که بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها یې راوسته وې دلته کښېنه. بیبي ته وایي دا څومره بندیان چې دي په دې کې په چا چې ته ګوته ږدې نو ستا په سپارش به هغې معاف وي. بیبي دومره رشته دار لرل د یو د لسو په ځای باندې په اویاو کسانو یې ګوته کېښوده. دا مې ترور ده دا مې د ماما زوی دی دا مې ماما دی دا فلان دی دا فلان. اویا کسان بغیر د فدیې نه رها کړی شو او بیا ورته وویل ما سره مدینې منورې ته لاړه شي. بیبي وعده وکړه چې انشاءالله کال ته به زه درځم. بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها را روان کال ته مدینې منورې ته راله او بیا په ایمان مشرفه شوه. دا هغه بیبي ده حاجیان حضرات چې کله جنت البقیع ته لاړ شي او د عثمان صاحب روضې ته ودرېږي او بیا د عثمان صاحب د شا طرف ته چې کومه لاره تلې ده مخامخ چې کوم قبر ښکارېږي دا د بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها قبر دی دلته دفن. او بیا چې داسې د نورختو په اړخ کومه لاره کوزه شوې ده د جنت البقیع د دیوال آخري طرف ته چې لوی قبر ښکارېږي دا قبر د بیبي فاطمه بنت اسد رضی الله تعالی عنها دی. دا هغه بیبي ده چې د محبوب رضاعي مور د هغه او نبی علیہ السلام په خپلو لاسونو لحد کې کوزه کړي وه. معززو عرض مې دا کو چې محبوب د ټولو صفاتو سره سره یو مرد میدان مجاهد دی او بیا سختو حالاتو کې محبوب په اول خط کې پاتې شوی دی او خلکو شکست خوړلې خو په داسې ټیم کې د الی عباد الله نارې وهلې دي. او کله چې کافران راغونډ شول دا تاسو چې نن په مسلمانانو په هر کلي هر ځای کې کم قسم حال ګورئ د دې حال نمونه په تاریخ اسلامی کې د محبوب په زمن کې پیدا کیږي. که په افغانستان باندې د ټولو خواو نه کفار راغونډ شول په تاجکستان او ازبکستان فوج ورته واچو او پاکستان او د بحري علاقو نه ورته جهازونه راوچت کړل محاصره یې کړ. نو دا حالت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې راغلی و. څلورم کال د هجرت بقول فرائد امام بخاری پنځم کال د هجرت د تمام سرزمین عرب کفارو اتحادیه جوړ کړه او وایي چې په مدینه منوره به حمله کو او دا به قبضه کو. د دې کار سرکردګي بنو نذیر کوله او د هغې مشر حوی بن اخطب نامه وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام سخر دی د بیبي نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي. شروع او نبی علیہ السلام د مدینې منورې دوه ډلې بنو قریظه بنو نذیر د بنو قریظه سره لاسلیک وکړه چې په ما به حمله نه کوئ زه به په تاسو حمله نه کوم زما دشمن سره به مدد نه کوئ ستاسو دشمن سره به زه مدد نه کوم. دا وعده و لاسلیک شوی او بنو نذیر د مدینې منورې نه جلا وطن کړل خیبر ته لاړل. حوی بن اخطب څو مشران ځان سره کړل او په مکه معظمه باندې ورغی او د مکې معظمې مشران هغې د ځان سره ودرول او دې کار ته چمتو تیار کړل چې تاسو به هم زموږ سره په دې جنګ کې شرکت کوئ. او دارنګې د مدینې منورې داخل کې بنو نذیر بنو قریظه پراته وو. نو دا حوی بن اخطب د شپې راغی او د بنو قریظه مشر دروازه یې وټکوله. ډېره پار راغلی دی چې داخل کې بني قریظه هم ځان سره ودرئ او یو حمله په مدینې منورې راوړي او ټوله قبضه کړي. نو چې دروازه وټکېده هغه ورته وایي څوک یې؟ وی زه حوی بن اخطب د بن نذیرو سردار یم. هغه ورته وایي زه ستا په مقصد پوه یم موږ د نبي علیه السلام سره لاسلیک کړی دی زه واپس لاړ شه
بس زما کور ته مه راځه. حوی ابن اخطب ډېر سیاسي سړی و. هغه ورته وایي ما ته پته ده تا په کور کې ښایسته روټۍ تیاره کړې ده، ته مېلمه دي بدې شي، ځکه دا خبره کې غیرت د وجه نه دروازه کوله وکړه. حوی ابن اخطب دننه راغی. دا دومره پالیسمار انسانو چې د شپې شپې د بني قریظه و مشر خپلې رایې ته واړولو. لاسلیک یې مات که، وی سهار تاسو د خپل اړخه حمله راوړئ نو زه به د شا د اړخ نه مسلمانان مانه نه یېرېږي، لاسلیک مې کړی دی، وعده به د شپې ماته کړه، سهار به د شا د اړخ نه زه حمله وړم. 14,000 لښکر د مدینې منورې نه توش او مسلمانانو تعداد د نوجوانانو 1000 کسان دي. 1000 کسان او 14,000 کفار. کله چې محبوب ته اطلاع رااله صحابه کرام راغونډ کړل، ورته ویل چې داسې ګڼ تعداد کې خلک دي، که د مدینې منورې نه بهر ته وځئ نو تاسو به د یو جانب جنگ کوئ، د بل اړخ نه به مدینه منوره قبضه شوي. داسې وکئ، راځئ دا ځل مقابله داخل د کور کې کوو. شا اړخ ته بني قریظه پراته و، یو اړخ بل اړخ ته باغونه د کجورو په هغې کې جنګ نه کېده. نو د نور پرېوتو ته مایله اړخ چې و، کم چې جبل صلعه دی، د خندق مساجد حاجیانو صاحبانو کتلي دي، د دې اړخ نه خطره وه. صحابه کرامو ته محبوب وایي چې تاسو څه مشوره لرئ؟ سلمان فارسی رضی الله عنه وایي زمونږ په فارس کې چې کله یو قوم مظلومي او ظالمان په کور راځي نو هغوی د کور نه خندق تاوئ. که ستاسو خوښه یې راځئ چې دلته خندق جوړ کړو. محبوب وایي دا مشوره مې خوښه ده. دې غزا ته غزا د خندق وایي او بله ورته غزوه د احزاب وایي. احزاب ورته ځکه وایي احزاب جمع د حزب ده، د کافرانو لوی لوی ټولي و ډلې یو ځای شوي دي، په محبوب یې حمله راوړې وه. 10 کسانو باندې 10 گزه اوږده، 10 گزه جوور او 10 گزه سور ورکړی شه چې دا به تاسو کنئ، کندې به وباسئ. خو محبوب دا اعلان وکړ چې چا ته کلکه پرخه راله یا کلک کاڼی مخې ته راغی ماتېده نه، بیا ما ته اطلاع وکړئ، هغه به بیا زه ماتوم. د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ په حصه کې پرخه راله، کلکه پرخه راله، نه ماتېده. محبوب ته وایي 2 پرخې راغلي ماتېږي نه. محبوب چې راوړندې شه په دې یو پرخه کولنګ یې اوچت که چې ګزار یې وکړه، یو برېښنا یو رڼا پورته شوه، د فارس ماڼیګانې پکې ښکاره شوې. اعلان یې وکوي زما امتیان به فارسم فتح کوي، دا ماڼیګانې به نیسي. او چې دویم ګزار یې وکړه نو په هغې کې د قیصر روم د رومیانو ماڼۍ ښکاره شوې. اعلان یې وکړه چې زما امتیان به دا علاقه هم فتح کوي. هر زمانه کې منافقان یې که نه، د اسلام جامه کې چې کلمه وایي او د محبوب د شان منکري. نو مدینه منوره کې منافقانو واورېده چې نبی علیه السلام وویل چې روم به نیسمه او فارس به نیسمه. روم او فارس نیول هغه زمان کې داسې خبره وه لکه یو مجاهد تا ته ووایي چې زه به امریکا نیسمه او زه به برطانیه نیسمه. نو د خلکو عقل خو یې نه مني، خدای تعالی ته اسانه ده. نو هغه وخت سره قیصر روم د نیمې دنیا بادشاه و، کسرای فارس د نیمې دنیا بادشاه و. نو چې محبوب دا اعلان وکړه نو مؤمنانو ومنله چې دا د اله العالمین پیغمبر دی، د رب کریم امداد ورسره دی نیسي. لیکن منافقانو ونه منله. منافقانو ګنګوسي خواره کړل. یو بل ته یې وویل دا خو د غیبو خبره کوي، دته څه پته لګي چې دا ځایونه به زما امتیان نیسي، دته خو د غیبو علم نشته دی. دا یې څنګه خبره وکړه؟ دا اعتراضونه شروع شو. چا محبوب ته وویل چې بعضې منافقان داسې خبره کوي. د خندق کار بند کا او راغې مسجد کې صحابه کرام راغونډ کړل. اعلان یې وکړ وی تاسو کې څه جماعت پیدا شوی دی چې هغوی زما په علم باندې اعتراض کړی دی. ډېر خفه و. یو شخص پاڅېده وی دا اعتراض چا کړی دی؟ د ډېرې غصې نه محبوب ورته وایي ستا پلار کړی دی. هغه کېناست. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاڅېد وی رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبک نبیا. محبوب پتا ډېر خوشحال ته زمونږ پیغمبري مونږ نه سهو خطا شوې ده، مونږ کې چې هر چا دا خبره کړې غلطي کړې ده، که نن تا مونږ ته عفو وکړه اله العالمین به د قیامت پورې ستا امتیان معاف کړي. د دې خبرې سره د محبوب غصه آرام شوه او بیا وویل فهل انتم منتهون، منع کېږئ، بیا خو به اعتراض نه کوئ.
صحابه کرامو په چغه وویل چې بیا به اعتراض نه کوو. بیا ورته وویل فهل انتم منتهون، منع شوئ؟ وی منع شو. په دریم ځل اعلان سره ټول دا ومنله چې بیا به په علم اعتراض نه کوو. محبوب د منبر نه راکوز شه. اولین د نبی علیہ السلام په علم چې اعتراض کړی دا د مدینې منورې منافقانو کړی دی. او نن هم کم خلک چې د محبوب په علم کې غږیږي، عجیبه خبره دا ده دومره علم لري او دومره نه لري. ته دومره باتوري چې د محبوب د علم انداز لګې. مولانا صاحب ستاسو د مقتدیانو علم معلومولی شي چې دا سړی دومره اوبو علم لري، دا دومره د خپل شاګرد علم دی معلومولی شي. ولی شاګرد دا کولی شي چې د مولانا صاحب علم اندازه ولګي. امتی را پورته کیږي نن د امام الانبیاء په علم کې غږیږي دومره لري او دومره نه لري. دارمی شریف حدیث دی اول جلد کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما رب ذوالجلال پختنه وکړه چې فيما يختصم الملأ الاعلى، فرشتگان لوی جماعت هغه پس شي کې جګړه کوي. ما اول انت اعلم یا ربي، ربي کریم علم تاسو سره دی. فوضع كفه بين كتفي فوجدت برده بين صدي، وإله العالمین کف بلا کیف زما د دواړو ولو مینس کې وضع کړ. دا د متشابهاتو نه دی، مزید نور څوک پې نه پوهېږي. او وایي وجدت برده بین صدی، او د هغې د اخوالي تاثیر نه دواړو سینو په مینس کې ما حس کړ. د هغې نه بعد نبی علیه السلام فرمایي فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، د اسمان کې چې څومره اشیا وو په دې ځمکه کې چې څومره اشیا وو په دې ټولو زما علم راغی. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، دا اجمالی کلی علم دی او کلی تفصیلی علم دا د رب ذوالجلال دی. د ذرات و ذرات علم دا د اله العالمین علم دی. د نبی علیہ السلام علم الهی کله ورکی ورسره وي، بعض اوقاتو کې تیاخلی بیا نه وي. گاهی با پای می اعلی نشینم، گاهی با پشت پای خود نبینم. یعقوب علیہ السلام کنعان کې بچی پسې جاړې سترګې ړندې شوې، او بیا کله چې هغه انی لاجد ریح یوسف، یوسف علیہ السلام بوی حس کوم، بیا د لرې نه بوی د قمیص حس کوي. دا ټیم په ټیم الہ کله ورکوي کله نه ورکوي. عرض مې دا کو خندق کې کار شروع دی. امام الانبیاء علیہ السلام په خپله لمنه کې د خندق نه خاوره اوچتئ. یو صحابي مبارک وایي چې نبی علیہ السلام تکیه کړې وه او دا لمن یو طرف ته شوې وه. ما چې د نبی علیہ السلام خېټې او سینې ته وکتل، هغه نورانی چهره، هغه نورانی بشره دې ګردونو باندې دومره آلوده وه چې ما د رسول الله مبارک د وجود چمړه ونه کته، ټول ګردونه مې په نظر باندې رالل. په خپله کار کوي لګیا دی. دې صحنه کې محبوب د ډېرې لوږې د وجې نه یو کاڼي تاډه وهلې ده. یو انصاري نوجوان راغی، لمن یې اوچته کړه، په خېټه باندې دوه کاڼي تړل شوي دي. محبوب ته وایي جهاد کوم د الہ د رضا دپاره، لیکن نن داسې لوږه په ما باندې راغلې ده چې دوه کاڼي مې خېټې پورې تړلې. امام الانبیاء علیہ السلام اډه وهلې وه، کېناسته، لمن یې اوچته کړه، هغې نوجوان یو کاڼی تړلی دی او محبوب په خپله خېټه دوه کاڼي تړلي ورته ویښودل. زما دا حال دی. حضرت جابر رضی الله عنه د محبوب دا حال چې وکت کور ته لاړه. بیبي ته وایي کور کې څه شته؟ وی دوه سیره وربشو وړه دي، یو د چیلۍ بچی دی، حلالې که روټۍ به ورته وکړو. وایي چیلۍ مې حلال که او د وربشو وړه مو پاخه کړله او هغه یې واغېږل. واپس رالم، محبوب ته وایم زما دعوت دی، ما سره روټۍ ته لاړ شه. امام الانبیاء علیہ السلام ورته وایي ما ته یوازې که د خندق نوجوانان ټول وږي دي، زر کسان دي، دا موږي دي. حضرت جابر صاحب وایي ما د حیا نه غږ ونه کړ. که وایم چې ټول مه راوله کور کې څه نشته دی به خفه شي، که وایم چې رایوله نو دوه سیره وربشو وړه دي. غلی شم. ای محبوب زما رای ته ونه کتل. بلال صاحب ته وایي اعلان وکړه اے د خندق صحابه کرامو خادمینو ټول راځئ، جابر صاحب روټۍ کړې ټول را روان شي. ډېر خفه شو، په منډه منډه رالم. بیبي ته مې وویل وشرمېدم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام زر کسان را روان کړي دي. بیبي م بعضې اوقاتو کې ناشنا مشاوره وی بیبي راته وویل چې تا ورته وویل ټول راوله که د ځان نه را روان کړل؟ وی ما ورته نه دي ویلي، دا یې د ځان نه را روان کړل. وی مه خفه کېږه، دا مېلمانه ستا نه دي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د هغه مېلمانه دي. اپې پوهېږي. وایي چې کله کسان رالل، یو ماشوم ته محبوب وایي ورشه د جابر صاحب بیبي ته ووایه چې څو زه درغلی نه یم،
د کټوي ګوره کټوي نه غری نه کوزه نه کې او چې زه درغلی نه یم نو اوړه په تناره باندې پورې نه کې او چې کله محبوب را ورسېده فتفل فیها بخاری شریف حدیث دی تفل لاړې تو کولو ته وایي نو وایي محبوب په دغه وړو کې لاړې تو کړې او په هغه کټوۍ کې هم لاړې واچولې بعض خلک دا وایي تلاوت په زبان راشي نو هغې کې برکت شته دی خو ذات کې برکت نشته نو دا لاړې څه شی دي متولد من اللحم دی جز من الذات دی که نه دا ذات دی که ذات نه دی دا څه نو دا که چېرته یوازې تلاوت وی خو تلاوت به یې کړی وی او چف به یې کړی وی بس وه نه مبارک خپلې لاړې پکې اچوي د بخاري شریف حدیث دی هم د برکت نه ډکې دي او بیا بیبي ته وایي چې دا وړه یوازې پخولی نه شي د چم ګاون کورونو زنانه ورته راوغواړه لس کسان په یو کاسه باندې کیني روټۍ ورته اچوي محبوب دوه کاڼي په خېټه تړلي دي خو خپله اول نه کیني او روټۍ خوړلی کېږي په آخري دفعه کې محبوب په خپله باندې کېناست او څومره د غربت زمانه ده د جابر صاحب په کور کې یوه کاسه ده که دویمه کاسه وی خو شل بناس وی کنه یوه کاسه ده نور انتظار کوي لس مړیږي هغه وځي او بیا لس نور کینی هغه مړیږي هغه ځي بیا لس نور کینی په آخري ځل باندې سلم ځل باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست او چې کله کېناسته بیبي راله محبوب ته وایي هغه کټوۍ چې اوله خوروا کاسه هغه ما چمچه اوچتوله څنګه چې ډکه وه مقه شان ته لګیا ده خوټېږي او ډکه ده د دې نه یو چمچه خروام نه ده کمه شوې محبوب ورته وایي دا په چم ګاون کورونو تقسیم کا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کثرت طعام او د خیر و برکت هغه معجزه وه واپس راغی کار شروع خندق سر ته ورسېده کفار را ورسېدل غیر چاپېره قبضه جوړه شوه او څوارلس ورځې په دې ځای کې کافران پراته وو او ځای په ځای باندې مورچلې جوړې شوې په یو مورچل قمندان حضرت علي صاحب مقرر ش په بل مورچل صدیق اکبر رضی الله عنه مقرر ش دا حاجیان چې کومو جماعتونو ته ځي وی دا صدیق اکبر صاحب مسجد دی او دا حضرت علي صاحب مسجد دی دا فلان دا د دې هغه مورچلې وي په دې ځای کې جوړې کافران گیر چاپېره په دوه اړخونو راتلی نه شي هغلته کجوري دي جنګ کېږي نه کوم اړخ نه چې د جنګ خطره ده لس گزه فاصله کې خندق دی او چې اس خیز وهي نو لندې خندق ته غورځېږي دې خوا راتلی نه شي څلورمه ورځ د جنګ ده ډېر زیات غشي ورول یو ورځ دومره شدیده حمله یې راوړه چې د دوحا د ټیم نه جنګ شروع او د ماښامه پورې د غشو باران دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څلور منځونه ورکې قضا شو څلور منځونه او بیا په دویمه ورځ باندې د نبی علیه السلام نه د مازدیګر منځ قضا شو او بیا د ماښام د نور پرېوتو نه بعد اول د مازدیګر منځ وکړه او بیا یې د ماښام وکړه عمر فاروق صاحب راغی وی ما نه د مازدیګر منځ قضا کړی محبوب ورته وایي خدای دې کورونه او قبرونه د اور نه ډک کي ما نه یم د مازدیګر منځ قضا کړی دی او بیا یې د مازدیګر هغه منځ د ماښام نه مخکې ادا کړه بیا د ماښام منځ قضا یې راوړه داسې صحنه شروع وه څلورمه ورځ ده د کافرانو یو پهلوان دی او هغه د بدر په میدان کې زخمی شوی و هغه دا قسم خوړلی و چې ما خپل انتقام اخستی نه زه به سر پټ نه کم او سر به غوړ نه کم دوه ملګري نور ځان سره کړل او اراده یې وکړه چې په هر قیمت یې موږ به په خندق پورې وځو او یا به ځانونه وژنو نو په دې خندق یو ځای کې داسې خوړګی شان راغلی و ساحه لږه ټیټه وه نو درې واړو په دې باندې اسونه راواچول د دې یو کس اس لندې پرېوته د پاسه نه ورباندې جنګ شروع شو هغه هلته مردار شو او دا دوه کسان را پورې وتل چې صحابه کرامو د غشو ګزارونه پې کول نو دې پهلوان اعلان وکړه چې زه د عزت او د شرافت مرګ غواړم نو هغوی پوه شو په دې باندې چې دی پهلواني کوي اعلان یې وکړه چې ما سره پهلواني وکړئ یو سړی په مقابله راشئ زر والا په ما ګزارونه مه کوئ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه چې د پهلوانۍ ته څوک ورځي صحابه کرام خاموش حضرت علی کرم الله وجهه پاس د اجازت وکړئ زه ورځم محبوب ورته وایي ته کښېنه بیا اعلان کوي د دې کافر مقابله څوک کوي دا ډېر لوی تکړه پهلوان و د به چې کله د غوی په سرمن قدم کېښوده
بیا به سلو پهلوانانو ته چیلنج ورکو چې زما د قدم نه سرمن را کاږئ، چا به ایستی نه شوه. دی ډېر قوي پهلوان، د غویي په سرمن به یې قدم کې، خو د سلو پهلوانانو به بیا تې خلاصولی نه شوه. په درېیم ځل حضرت علي صاحب مبارک وایي زه به ورځم. محبوب ورته په خپلو لاسونو پټکې وتړه او بیا یې مخې ته راوایست. هغې طرف نه کفار په ننداره و سیل دي، دې اړخ ته صحابه کرام په سیل ولاړ دي او د دواړو په منځ کې حضرت علي صاحب او دغه کافر په مقابله کېږي. او دومره بېدینه چې د اس نه راکوش شو، د اس پونډۍ په توره باندې ووهلې. حضرت علي صاحب ته وایي دا سوچ ونه کې چې ګینې دا پهلوان به په دې اس واپس وتښتي، اس مې ستا د وړاندې مړ که، یا به تا وژنم جنت ته به دې رسوم او یا به ستا په لاسونو ځان جهنم ته رسوم. بیا ورته وایي ته څوک یې؟ هغه ورته وایي انا علي بن ابي طالب، د ابو طالب زوی یم، علي یم رضی الله تعالی عنه. وی زه واپس لاړ شه، واپس لاړ شه، ستا پلار زما ډېر کلک اشنا و، تا سره جنګ نه کوم. حضرت علي صاحب ورته وایي ما ته چا ویلي دي چې تا د عربو سرزمین کې دا اعلان کړی دی چې ما نه مقابل جانب خصم درې خبرو کې یوه خبره غواړي نو په دریو کې یوه خامخا منم. رښتیا داسې ده؟ وی یاو. په دریو کې یوه منم. وی زما اوله خبر دا ده چې ایمان راوړه. وی دا خو نه منم. وی زما دویمه خبره دا ده چې جنګ مه کوه، واپس لاړ شه. وی دا هم نه منم. وی درېیمه خبر مې دا ده چې بیا ما سره جنګ ته تیار شه. د دې خبرې سره په هغه باندې ناشنا غوسه راله او داسې ټوپ یې ووهه. عجیبه خبره، وی د عربو سرزمین کې ما ته لا داسې خبر چا نه وه کړي. او په حضرت علي صاحب مبارک یې ګزار وکړه، د سپر او د ډال په دفاع سره هغه دفاع وکړه. تاریخ لیکي چې دومره زور حضرت علي صاحب ته ورغی چې دا زنګنونه یې راقت شو. دا چې کوم روایاتو کې راځي چې زنګون عمره په ځمکه ننوتو، دا د شیګانو روایت. معتمد روایت دا دی چې زنګنونه یې راقت شو، بیا رانیغ شو. او چې کله په دې کافر باندې ګزار وکړه، د هغه په سر جنګي خول بیدو پرته وه، مغفر پورته، هغه بیدو او مغفر دواړه وشلېدل او د کافر دا سر د دې جامې پورې داسې وشلېده، ټول پرېواته. او د پرېوتو سره مسلمانانو د الله اکبر ناره پورته کړه او داسې داسې زنګاوي لاړې چې حتی جاوبته الجبال، د مدینې منورې په دې غرونو کې دا زنګاوي راوتمبېدې د خوشحالۍ. او دا دویم کافر په منډه لاړه، خندق ته پرېوته. د بره نه ګزارونه ورباندې شروع دي. هغه آواز وکړه البراز البراز، مخې ته څوک راوځئ، پهلواني کوم، د شرافت مرګ غواړم. حضرت علي رضی الله عنه ستړی ستومانه اعلان یې وکړه چې ګزارونه بند کړئ، لندې خندق کې د سره مقابله کوم. بیا خندق ته ورکوش شه، 10 ګزه فاصله خو لویه علاقه وي، او لندې په خندق کې د هغه سره مقابله وکړه. او دویم کافر په خندق کې دننه مردار کړه. په دې صحنه کې راشه د محبوب د خاندان د بیبیانو غیرت وګوره. د شپې شپې بني قریظه وعده ماته کړې ده. سهار ټیم دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام زنانه شاته کورونو ته لیږلې وي، ځکه چې بني قریظه سره لاسلیک ده چې هغوی به جنګ نه کوي. یو صحابي پیردار دی، حسان ابن ثابت رضی الله عنه، شاعر د نبی علیه السلام. اخوانه بنو قریظه یو جاسوس راولېږه چې ورشه دغه قلاګانو کې وګورئ چې د سړو ګنګوسې شته که نه، که سړي ورکې نه نو حمله به ورولو، او که چېرته سړي ورکې وي بیا به جنګ نه کوو. بی بی صفیه رضی الله عنها د نبی علیه السلام ترور ده، د حمزه صاحب خور ده. هغه بالاخانه کې ولاړه، جاسوس را روان دی. حسان ابن ثابت ته وایي رضی الله عنه چې دا سړی ما ته جاسوس ښکارېږي، دروازې په خوا کې ودرېږه، دا مردار کا، که دا دې مړ نه که ګورې دې اړخ نه خطره ده. حسان ابن ثابت رضی الله عنه ورته وایي ما ته د محبوب د خوا نه د دې اجازت نشته، ما ته یې د پیرې خبره کړې ده، دا کار نشم کولی. بی بی صفیه رضی الله عنها زنانه ده، د محبوب ترور ده، راله دروازه کې ودرېده او یو اړم کوټک ورسره دی په لاس کې، او چې کافر نږدې راغی په صدغت ور سپینې ووهه، مردار یې بره راله. حسان ابن ثابت ته یې چاړه په لاس کې ورکړه، ورشه سر ته پرېږه او راوړه چې دلته یې ویزان کم چې کافران یې وګوري. هغه ورته وایي ما ته د دې اجازت نشته. بیبي مبارکه په خپله کوزه شوه او چاړه یې راواخېسته او کافر یې حلال که، سر یې راواخېسته او په بلخانه کې یې ځوړن که.
بني قریظه چې دا وکتل چې زمونږ د جاسوس دا حل دی، وعده یې د شپې ماته کړې وه لیکن هېڅ فایده یې ورته ونه کړه، په دې اړه خرانه 14 شپې تېرې شوې. په 14مه شپه باندې محبوب اعلان وکړ ټول اودس شئ ستړي ستومان یئ، نن به د خندق پیرداري امام الانبیا وایي زه په خپله باندې کوم. ټوله شپه ګزمه یې کوله، پاس باندې سور دی ګزمه کوي، سخته یخني ده او شګې را واخیستې دمې کړې، شاهات الوجوه ویلو سره یې دا ویشتې چې څومره کافرانو د ټولو سترګو ته را شګې ورسېدې. داسې تیاره وه. حذیفه رضی الله عنه وایي چې ما دا لاس را اوچت که سترګو ته مې ونیو خو دا لاس زما نه ښکارېده، دومره تیاره وه. یو سخت باد راغی، جکړ راغی، دغه جکړ هم امدادو او نبی علیہ السلام ګرځېږي، خلک ودري، نیمه شپه ده، آواز کوي څوک دی چې ما ته جاسوسي راوړي چې کافران تښتېدلي که پاتې دي. حذیفه صاحب وایي وی ډېره یخني وه، وی یو کنده وه، زه دې کنده کې تې پټ شوم چې ما ته ونه وایي چې ته لاړ شه. وی دې کندې په غاړه محبوب پاس تېرېده، زما دا سخار یې واورېده، ما ته یې منن ته، ما حذیفه وی حذیفه ما وی او را پاسېږه دې کار ته ته ښایي. وی چې را پاسېدم نو محبوب ما ورته وویل چې یا رسول الله علیه السلام وجود مې رپېږي، د کافرانو منځ ته ورتلل سخت کار دی. وی څه الفاظ یې ولوستل، په ما یې را چف کړل خو ما پوی پې نه شم چې څه و. وی دومره زړور شم چې د خندق نه واوښتم، د کافرانو په منځ کې ګرځېدم، ما وی که زه په خپل کور کې یم بیا نه یېرېدم. وی چې ورغلم کېناستم، باد ډېر زیات دی، اور یې مړ که، دی اور بلی اور مړ کېږي. خو ما ته نبی علیہ السلام وویل که کم کافر دی وژلی شو وژنې به یې نه، ځکه چې بیا ګیرېږي. یو سړی ګورم چې اور ته ځان ګرموي، دا لمن یې په شا راړولي، داسې ډېر چاغ دی. دې ملګري ته مې وویل دا څوک دی؟ وی دا ابو سفیان دی، دا د کافرانو مشر دی، دې وخت کې ایمان نه و راوړی، ما وی سې پلار به ایمان راوړی. وی ما دې وژلی شو، خو که محبوب ما ته ویلی نه وی چې ګزار مه کوه نو ما وژلی شو. ابو سفیان ډېر هوښیار انسان، مخې خلکو ته راواړو، وی د جاسوس خطره ده او هر سړی د خپل ملګري نه پوښتنه وکړي چې نوم دې څه شی دی. دا آواز ما واورېده، وی د مکې معظمې او مشرک نوم مې یاد که، ملګری ما ته وایي نوم دې څه دی؟ ما ورته یو نوم واخیسته چې فلانی یم. چې کله دا باد نورم زیات شو، دیګونه یې واړول، د اوښانو پړي وشلول، اوښان په منډه شو، جکړ راغی. نبی علیہ السلام فرمائی ما سره خدای تعالی په باد امداد کړی دی، هغه دغه باد. ابو سفیان پوه شو چې نوره ګزاره نه کېږي، اعلان یې وکړه الرحیل الرحیل، زه کوچ دی او یو بل ته یې سارېږئ مه، د چا نه به ګیلې هم نه کوئ، هر څوک ځان مکې معظمې ته رسوئ، ځان ځاني ده. منډه شروع شو. وی دې نه لاړم غطفان قبیلې مشرانو ته، هغوی هم په تېښته و. واپس رالم، د تهجدو ټیم دی، امام الانبیا علیه السلام په تهجدو ولاړ دی، سخته یخني ده، د یخنۍ نه مې وجود ړچ وایي. وی نبی علیہ السلام چې رکعتین وکړل، 2 رکعته، خپل کمبل یې راواخیستو په ما باندې واچول. وی ته لږ انتظار وکړه زه مونځ خلاصوم. کله چې تهجدو نه فارغ شو، وی بیا زما په دې کمبل کې ما سره خپې وغځولې. حذیفه رضی الله عنه به فخر کول، وی زه هغه صحابي یم چې ما د رسول الله مبارک سره په یو کمبل کې خوب کړی دی. وی چې خو زه په آرام شوم، بیا ما ته وویل اوس راته قصه وکړه. بیا مې ورته د هغې خلکو حالات بیان کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به خندل، مسکا یې کوله، او سهار کې دا دوحا په ټیم نبی علیہ السلام په وجود ډېر زیات ګردونه و، مبارک غسل ته لاړه. کله چې غسل وکړه، دا نیم سر انځلی او نیم سر پاتې دی، سر یې ټول انځلی خو نیم یې ګمنځ کړی و، نیم پاتې و. مخامخ یې چې وکتل د غسل خانې پرده وه، دروازه نه وه. چې د پردې نه یې وکتل، د مسجد نبوي په دروازه کې جبریل علیه السلام په اس باندې سور دی، توره یې اچولې د غاړې ته، جنگي لباس کې ولاړ دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړ یا جبریل علیه السلام بیا څه امر دی؟ وی مونږ فرشتګانو د جهاد صلاح لایق نه ده او تاسو بیا اسباب د جهاد کې خودل. محبوب ورته وایي بیا څه مسله ده؟ وی بیګا د شپې بني قریظه خپله وعده ماته کړې ده، هغې حمله راوړه
خو بی بی صفیه رضی اللہ عنہا شکست ورکړی دی په یوازې ځان باندې او لاسلیک یې مات کړی دی او الہ العالمین د خوا نه راغلی او چې محبوب ته داسې امر وکړه چې کفارو شکست خوړلی او د هغه ټولو انتقام د بنو قریظه ونه واخلي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راووته اعلان یې وکړه چې د مازدیګر منځونه به ټول په بنو قریظه کې کوئ. صحابه کرام روان شول، غزا بیا بله شروع شوه، بنو قریظه غزا شروع شوه. په لاره کې څه صحابه کرام مانځه ته ودرېږي، دا نور ورته وایي نبي علیه السلام ویلي چې مونځ به بني قریظه کې کوئ، دلته مونځ نه کېږي. هغوی ورته وایي د محبوب مقصد دا نه دی چې مونځ نه کېږي، د هغه مقصد دا دی جلدي کوئ. نو علما وایي چې قیاس فی مقابلة النص چې مقبول دی، اجتهاد فی مقابلة النص هغه په دغه مقصد باندې چې د نص مقابله پکې نه وي بلکې د نص مقصد پکې بیان شوي. هغه د محبوب وایي مونځ به بني قریظه کې کوئ، صحابه یې په لاره باندې کوي. نو بیا نبی علیہ السلام ته اختلاف پیش شو چې دا بعضې کسان وایي لاره کې مونځ نه دی شوی، بعضې ورته وایي چې مونځ شوی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي دواړه په حقه باندې یی. چا چې ویلي دي چې بني قریظه ته لاړ شئ زما د نص ظاهر پسې تلي دي، او چا چې ویلي دي چې په لاره مونځ کېږي هغوی د نص معنا پسې تلي دي، دواړه په حقه باندې. کله چې بني قریظه ته ورسېدل، بني قریظه یو لویه قلعه وه، په هغې کې پټ شول. د دیوال د سر نه به یې غشي ویشتل، جنګ به یې کو او را کوزیدل بنه. 20 ورځې را قلعه محاصره وه. 20 ورځې بعد ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د دې کلي دی، د پاس بالخانې نه یو سړی لندې ده ته وایي که مونږ کوش شو تسلیم شو ستا ګمان څه دی، مونږ خو به وژنې نه. ابو لبابه رضی الله عنہ ورته دا لاس داسې کړ، وایي د حلالې نه بغیر در سره بل کار نه کوي، وژنې. ای کلیوالو چا محبوب ته وویل چې ټول تسلیمېدل، دا خو ابو لبابه رضی الله عنه ورته داسې ویلې، د محبوب طبیعت خفه شه. ابو لبابه رضی الله عنه چې راغی نبی علیہ السلام وړاندې، د محبوب په تندي کې د خفګان آثار. صحابه څومره باادبه خلک دي. غزا یې په ځای باندې پرېښوده، مسجد نبوي شریف ته راغی او د 7 کالو یو ماشومه لورې وه، پړي په لاس کې ورکړل، وی راشه او ما د جومات د ستنې پورې کلک وتړه تر څو چې امام الانبیاء علیه السلام راغلی نه او زما پړی خپله کولو کړی نه او ما ته یې خندا کړې نه، هغې پورې به زه تړل شوی یم دې ستنې پورې. حاجیانو صاحبانو به ستن کتلي وي. مسجد نبوي شریف کې د روضې دې طرف کې تاسو که بیا لاړئ خیال وکئ، هلته یې لیکلي دي استوانه ابي لبابه، او دلته یو ستن د په هغې لیکلي استوانة الحراسه. دا حراسه دي کې د محبوب پیردار به ولاړو، او دا استوانه ابي لبابه ورته ولې وایي ځکه دې ستن پورې ابو لبابه رضی الله عنه ځان تړلی و. په آخره کې هغې اعلان وکړه چې زمونږ مشر دی سعد رضی الله تعالی عنه، هغه د خندق په غزا کې زخمی شوی و، په کور کې پروت و زخمی و. وی هغه زمونږ پخوانی مشر دی، هغه چې زمونږ باره کې کومه فیصله کوي مونږ یې منو. محبوب ولېږه استازی وی سعد صاحب راولئ، په سورلۍ باندې کېنولی دی، رای وسته زخمی دی، د 20 ورځو دردونه پې تیر شوي دي، سم جذباتو کې دی. وی راستا قومیان وایي چې سعد صاحب څه فیصله کوي مونږ یې منو. زما فیصله مني چا چې